که د نجیب پیز ویډیو کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. تاسو سره به د هغې ویډیو شریکه کړم. د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو د نجیب پیز د ویډیو په باره کې نن سبا په سوشل میډیا باندې خبرونه ډیر زیات ګرم دي او ډیر خلک دغه ویډیوګانې شیر کوي او وایي چې دا نجیب پیز ده. خو تاسو سره چې د کومې ویډیو باره کې زه خبره کوم نو تاسو ته به هر څه واضح شي چې آیا دغه رښتیا نجیب پیز ده او که بل څوک دي. خو اول راځم دغه واقعي اړخ ته چې دا حقیقت څه دی او دا څه شوي دي. دوستانو دا داسې کار شوی دی چې څو ورځې وړاندې کله چې د افغانستان او د استرالیا میچ او په دغه میچ کې افغانستان ډیر ښه روان و، خو د هغې نه پس بیا د میکسویل په نوم باندې یو کلاړي یو پلیر چې راغی او هغې افغانان بالران یې ډیر سخت وټکول، له هغوی باندې چکې ووهلې. نو بیا نجیب پیز د همدغه بیټسمین پیښې کړي دي، د هغه انداز یې کړی دی او ویډیو جوړه کړې سوشل میډیا ته اپلوډ کړې چې افغانانو داسې طریقه باندې په بیټینګ کې وهل ټکول خوړل. نو په هغې باندې هم افغانانو زړه ته ډېر زیات تکلیف ورسېد او ویل چې نجیب پیز خو ځان ته افغان هم وایي، کم از کم هغې ته داسې کول نه دي پکار. نو بیا هغوی داسې وکړل چې د نجیب پیز د بدنامۍ دپاره یا د هغې د بېعزته کولو دپاره دغه سټنټ اوچت کړو، ځکه چې تر اوسه پورې کومه خبره کېږي او د کومې خبرې حقیقت بیانېږي چې ګینې هغې غلط کار کړی دی، بېحیایي کړې دی، بېشرمي کړې، نو هېچا سره هم داسې څه ثبوت نشته. خو هسې هر سړی لګیا دی خبرې کوي، خبرې جوړوي، خو د حقیقت هېڅ چا ته هم تر اوسه پورې معلومات نه شو چې آیا دغه ویډیو به رښتیا چا سره وي او که نه. نو موږ د دې خبر مکمل تفصیل تاسو سره ځکه شریکول غوښتل چې تاسو ته د دې هر څه په باره کې علم وي. غوښتل مو چې دا معلومات تر تاسو هم در ورسوو. بیا هم که تاسو کې چا سره دغه ویډیو وي نو ضرور موږ ته ووایئ، موږ سره شریکه کړئ. موږ به ستاسو دپاره دغسې خبرونه راوړو چې تاسو د مکمل تفصیلاتونه هر وخت خبر وساتو.